د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه ساعته پورې قیامت نه راځي چې په دې قوم کې ناچ غزله ګانې او رقص دا شی ډېر نشي. نن زموږ پښتانه له ټول په دې زیات اخته پښتنې خوندې چې هغوی به راوتلی نه شي، هغوی به د ورور سره په شرم کې خبره کوه. نن هغه میډیا ته راووت، هغوی پر ځان کیمرې نیولې، هغوی په پښتو غزلې وایي، ټول انسانان ته خپل مخ ښکاره کوي. دا پښتنه خو دا مسلمانه ده، ولې زموږ سره دا د قیامت علامه ده. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي تر هغه ساعته قیامت نه راځي چې دغه د سروز آلات ډېر نه سي او غزلچان ډېر نه سي او غزلې ډېرې نه سي. دا ما ورته روان یم موټر کې ګاڼه لګوم چې مولوي سره باندې کړه چې دا بیا ماته په بیان کې وایي د خدای نه بیرېږه. زه څه شی یم؟ زه مرداخور څه شی یم؟ ته د خدای نه بیرېږه. په دغه موټر کې ستا سره خدای نشته. په دغه موټر کې چې ته سفر کوې دغه ناجایز غزلې اورې، دغه ویډیوې ګرځې. اوس خو په موټرانو کې ټیران لګولي دي، فلمونه پکې ګورې. دغه که ته ټکر خو جنازه ده د خدای بنده، که ته مازې ټکر وکړې په دغه حال کې مړ شو بیا به د خدای ته کوم حضور بولي. او دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت نبي علیه السلام فرمایي بنده په هغه حال کې د قیامت په ورځ راپورته کېږي چې په کوم حال کې اوسېږي. نو ته چې په دغه حال کې په دې جنازه کې روان یې او بیا د افغانستان ډېر ورنګ دي، دلته موټروان نشته، موټر روانان ډېر دي چې خالي موټر روانولی شي او بیا دغه شی چې ته مړ شې نو بیا به ستا څه حال شي؟ د هېچا دپاره یې مه کوه، مې د طالب دپاره کوه، مې د ملا دپاره کوه، مې زما دپاره کوه، مې د امر بالمعروف والا دپاره کوه. یوازې او یوازې د هغه خدای دپاره وکړه کوم چې ما او تا ټوله پیدا کړه. د هغه خدای دپاره، د هغه خدای سره هم ته سیالي کوې. ولې د الله بنده ما دوی ته څو واره ویل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احبه. قیامت په ورځ به په هغه ټولۍ کې راپورته کېږي چې د چا سره دې محبت دی، مینه دي. ستا مینه د چا سره دی؟ ما د خپل شکل څه ښکاري؟ زما مینه د چا سره دی؟ زما مینه د شاهرخ خان سره ده، زما د سلمان خان سره ډېره ده، زما د انګریز سره ډېره ده، زما د یو امریکایي سره مینه ډېره ده. زما په خپل شکل ماته ښکاري. ولې ستا محبوب صلی الله علیه وسلم داسې مخ درلوري والضحا، قرآن په والضحا ستایلی دی. نن ته پر هغه ښایسته مخ باندې په نه راچړ. که یو څوک وایي یاره مفتي صاحب ته زموږ په اغراض باندې ولې کار دی؟ ما تېته یو وخت کیسه کړې ده. یو شاعر هغه د قرآن عظیم شان تفسیر لیکلی دی بغیر د نقطو یې لیکلی. وایي یو وخت دی غټ پیر وم، وایي یو کس رالی د ده سره عقیدت زیات و، بهر زه ځم یې وار دی ویني چې هلته ورغلی ورنږدې سو، دی په امام کې ناست هغه ورته آغا ریش مې ته راشي. الله اکبر، پیر صاحب ته ږیره خورې. هغه وایي ریش مې ته راشم ولیکن دلې کسې نه مې خراشم. ږیره خو خورېمه د بل چا زړه نه زیروم. هغه دی ورته کتل ښه د بل چا زړه نه زیروم. هغه ویله چې زړه خو څه کوې د رسول الله پر زړه باندې چړې تېروې. دا د نبي سنت دی، د ټولو انبیاو سنت دی. ما او تا په دې نه یې راځي. ته لږ د خپلې زمانې ته سوچ وکړه، د خپل عمر ته سوچ وکړه. څو به ژوندی یې ته؟ څو عمر به ته ژوند لرې؟ ته دا سوچ ځان ته وکړه. 5 منټه په ځان باور لرې یا چې په کوم حالت کې راپور شوې د خدای په حضور کې به دغسې شین مخ ولاړ. انا لله. زما ورور یې په والله بالله کې مې د باندې پیرزو کېږي. هر چا ته ما دعوت کړی دی، هر چا ته مې کړی دی، خو نور د هغه و الله پاک جل جلاله دې ټول ته هدایت وکړي. خدای تبارک و تعالی مو حق لار ته موږ سره راوله. بس یې مؤمنان نور الله ته توبه وباسئ، دغه د تهجد اهتمام شروع کړئ. الله پاک جل جلاله په دې فخر کوي فرشتې وخته وایي زما بندان نشته چې یو ځای عبادت کوي. ما ورته بدې اقرار وي یا په دغه د شپې په درېیمه حصه کې داسې بدبختان هم شته چې الله فرشتې راواسي چې ورسه په عبادت څوک ولاړ دي که نه دی د خدای په قهر باندې اخته دي، په پتو اخته دي، په ورکو باندې اخته دي، په چکه باندې اخته دي. دغه سړی هم خدای ویني. الله دومره حلیم ذات دی پر دغه باندې عذاب نه راولي. لیکن هغه کسان چې بندای نیک بندی هغه الله پاک ستایي که نه. بس ته بنده، بس ته څو رسو بیا کوې نور بغاوت بس که. الله ته تسلیم سه، الله ته تسلیم سه. موږ ته انشاءالله ټول خدای ته تسلیم یو. الله پاک جل جلاله ته توبه وباسي. ای الله زموږ ګناهونه معاف کړه، موږ تېروتنه معاف کړه. خود به مې غلا کړی وي، دوکه به مې کړی وي، غیبت به مې کړی وي، بهتان به مې کړی وي، چکه به مې کړی وي، نور ستا نافرماني به مې کړي، هر څه به مې کړي. الاخر خو عاجز یم. دا درد د ناامیدي درد نه دی، دا همیشه خلاص دی. لو بلغ ذنوبك عنان السماء
که چیرې ستا ګناه وي د اسمان کنګرو ته ورسېږي الله وایي یو ځله ته ما معاف کړې الله وایي ټول مې در معاف کړي دونې مهربان رب موږ لرو لا تیأس نا امیده کیږي مه پروردگار عالم دې موږ ته د ښو عمل توفیق راکړي پروردگار عالم دې زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي الله دې زموږ دغه روان نوی نسل را صالح کړي الله تبارک وتعالی دې موږ د خپل قهر او عذاب څخه وساتي